هغه څوک چې ایمان لري او ښه عملونه کوي په دې دنیا کې بدله او جزا خوږ او خوشاله ژوند دی. د خوشاله ژوند دپاره دا شرط او ضروري نه ده چې خامخا به ډېرې پیسې لري او د ښه ژوند کولو دپاره به ټول وسایل لري. هو، خوږ او خوشاله ژوند کله کله د پیسو درلودلو سره هم کېدلی سي او کله کله بې له پیسو هم کیږي، ځکه په ژوند کې بې له پیسو نور داسې ډېر شیان شته چې ژوند په خوږیږي او آرامي په حاصلیږي، چې د هغو شیانو د جملې څخه د الله جل جلاله سره تعلق او رابطه، توکل او اعتماد پر الله جل جلاله، په الهي قدر سره اطمینان او رضا، د بدن صحت او د ماحول آرامي، په کورني ژوند کې سکون او بیغمي، د دوستانو سره د زړه محبت، په خپل حال رضایت او په ژوندانه کې برکت، په ښه عمل سره خوشاله کېدل او د هغه ښه آثار په وجدان او ورځني ژوند کې پاتې کېدل. خو مال او پیسې د دغو ټولو شیانو څخه یو شی دی چې لږ یې د دې دپاره بس او کافي دی چې د هغو ښو اعمالو توفیق درکړي، کوم چې ستا د حساب د ورځې دپاره د الله جل جلاله سره ساتل کیږي او ته یې په کولو سره خوشحاله کیږي.